د قلم مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 88مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 52 مبارک آیاتونه لري پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی نون قسم دی په قلم او په هغه څه چې لیکونکی لیکي ته د خپل پروردګار په پیرزوینې سره لیونی نه یې او په یقیني ډول ستا لپاره داسې اجر دی چې د هغه لړۍ هیڅکله پای ته رسیدونکې نه ده او بېشکه ته د لوړو اخلاقو مرتبه لرې ډېر ژر به ته هم وګورې او هغوی به هم وګوري چې له تاسې نه څوک په لیونتوب اخته دی ستا پروردګار هغه خلک هم پیژني چې د هغه له لارې نه بېلارې شوي دي او هغه کسان هم ښه پیژني چې پر سمه لاره دي نو له دې کبله ته هیڅکله د دغو دروغجن ګڼونکو تر اغېزې لاندې مه راځه دوی غواړي چې که ته یو څه نرم شې نو دوی به هم نرمي وکړي هیڅکله د یو داسې چا تر اغېزې لاندې مه راځه چې زیات قسم خور او بې اعتباره دی پیغورونه ورکوي خبرې وړي راوړي د نیکۍ منع کوونکی دی په ظلم او زیاتي کې له حده تېرېدونکی دی سخت بد عمله دی دلازاره دی او د دې ټولو عیبونو تر څنګه بدذاته دی په دې اساس چې هغه د ډېرې شتمنۍ او اولادونو خاوند دی کله چې هغه ته زموږ آیاتونه اورول کیږي نو وایي چې دا خو د پخوانیو وختونو افسانې دي ډېر ژر به موږ د هغه په پوزه باندې داغ ولګوو موږ دوی یعنې د مکې خلک هماغسې په ازموینه کې اچولي دي لکه چې د یو باغ څښتنان مو په ازموینه کې اچولي وو کله چې هغوی قسم یاد کړ چې په سباوون کې به ارومرو د خپل باغ میوې راټولې کړي او هغوی هیڅ انشاء الله ونه ویل هغوی د شپې په خوب ویده چې ستا د پروردګار له لوري پر هغه باغ یو آفت نازل شو او داسې شو لکه لوکړی کښت چې ګواکې په هغه کې هیڅ شی نه و په سباوون کې هغوی یو بل ته سره نارې کړې چې که د میوې ټولونکي یاست نو د سهار په توره خړه کې د خپل کښت خواته ورشئ نو وخوځېدل او پټ پټې سره ویل چې نن به په باغ کې تاسې ته هیڅ یو بېوزلی رانه شي هغوی د څه نه ورکولو د تصمیم په نیولو سره سهار په توره خړه هلته داسې په بیړه بیړه ورغلل چې تا به ویل هغوی د میوې په ټولولو برلاسي دي کله چې باغ په دغه حال ولیدو نو ویې ویل مونږ لاره غلطه کړې ده نه بلکې مونږ له دغه نعمت څخه محروم پاتې شو په هغو کې چې کوم یو تر ټولو ښه سړی و هغه وویل ما تاسې ته نه وویلي چې تاسې خدای په پاکۍ یاد کړئ او ووایي که خدای وغواړي داسې یا هغسې به وکړو هغوی وویل پاک دی زموږ پروردګار په رښتیا چې مونږ ګناهکار وو بیا له هغو نه هر یو پر بل پړه اچوله په پای کې وویل خواشیني ده زموږ پر حال بېشکه چې موږ سرکشه شوي وو کیدای شي چې زموږ پروردګار موږ ته په بدل کې له دې نه لا ښه باغ را په برخه کړي موږ د خپل پروردګار خواته ورګرځو همداسې وي عذاب او د آخرت عذاب له دې نه هم ډېر لوی دی کاشکې دوی په دې پوهېدلی په باوري ډول له خدایه ویریدونکو خلکو لپاره د هغو د پروردګار په وړاندې په نعمتونو مالامال جنتونه دي آیا موږ به د امر منونکو حال د مجرمانو په څیر کړو پر تاسې څه شوي دي تاسې څنګه حکم صادروئ آیا له تاسې سره کوم کتاب شته چې په هغه کې تاسې لولئ چې ستاسې لپاره ارومرو هلته هماغسې څه دي چې تاسې د ځان لپاره خوښوئ یا نو آیا ستاسې لپاره پر موږ د قیامت تر ورځې پورې څه داسې ژمنه او تړون ثابت دی چې تاسې ته به هماغه څه وي چې تاسې حکم صادروئ له دوی نه پوښتنه وکړه له تاسې نه څوک د دې ضامن دی یا د دوی څه انګېرلي شریکان دي چې هغوی د دې ذمه وهلي وي که دا خبره وي نو خپل شریکان دې راولي که دوی ریښتوني وي په کومه ورځ چې سخت وخت راشي او خلکو ته د سجدې کولو بلنه ورکړه شي نو دوی به سجده ونه شي کړی د دوی سترګې به ښکته وي ذلت به پرې خورېدونکی وي دوی چې کله روغ رمټو په هغه وخت کې دوی د سجدې کولو لپاره بلل کېدل او دوی انکار کو نو ای پیغمبره ته د دې کلام د دروغ ګڼونکو موضوع ماته پرېږده موږ به په داسې توګه دوی په کراره د تباهۍ خواته بوځو چې دوی خبره هم نه وي زه دوی ته مهلت ورکوم زما تدبیر ډیر قوي دی ته له دوی نه څه اجر غواړې چې دوی د جریمې د درانه پیټي تر فشار لاندې کیږي آیا له دوی سره د غیب اسرار دي چې دوی هغه لیکي
نو د خپل پروردګار د پریکړې تر صادرېدو پورې صبر وکړه او د کب د خاوند یعنی یونس غوندې مه کېږه کله چې هغه دعا کړې وه او هغه له غمه ډک شوی و که د هغه د پروردګار مهرباني ورباندې نه وای شوي نو هغه به ملامت په سپیرو ډاک کې غورځول شوی وای په پای کې د هغه پروردګار هغه غوره کړ او هغه یې له صالحو بندګانو څخه وګرځاوه کله چې دغه کافران د نصیحت کلام یعنی قرآن اوري چې ته هغه لولې نو تا ته داسې سترګې اړوي چې ګویا ستا پښې به وښویوي او وایي چې دی هرومرو لیونی دی په داسې حال کې چې دا قرآن خو د ټولو نړیوالو لپاره یو نصیحت دی